اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ کتاب چې دی د نو اراری کتاب یعنی یول نو اراری جو دغه چې دی دا د اسرائیل یو رایټر دی اتر دی د اوموډیس هم لیکلی دی او دا کتاب چې دی نن په ټوله دنیا کې چې کم دی سړي کم انالایسس کړي وو د دنیا په حواله تجزیه کړې وه هغه ډېر یونیک او ډېر زوروره تجزیه کړې ده چې دا وخت ټوله دنیا چې دا د دې کتاب حواله ورکوي او دا کتاب دا کم رایټر چې دی اراری چې دی د دې رایټر ډېره زیاته ستاینه کوي. دا هسټري لیکل کې دی کتاب یې لیکلی دی اوموډیس دا هیومن هسټري جو بریف هسټري آف د هیومن کاینډ. اومو چې دی اصل انسان ته ویل کېږي او دا دغه چې دی سیپین چې دی وایس د دې دا مطلب دی چې یو هوښیار انسان اصل دی دا خبره کوي په اول سر کې دی د درې ریولوشنز یا د درې انقلاب خبره کوي. دی دا وایي چې انسان چې دی تر ټولو له مخه د یوان رنګه و د یوان رنګه اوس یې دی د یوان رنګه د ځناور رنګه ژوند دی و بیا یې ژوند څرنګه تبدیل سو او دوی څوک وي له کومې خوا راغلی او تر کومه ځایه ورسېدی دا د ده ډېر مین دغه دی. نو دوی وایي چې تر ګردو له مخه دی دا بالکل د جیلی فیش رنګه د چمپینزي رنګه یا د نورو ځناورو رنګه چې و د خپل ژوند کاوه. بعد کې بیا څنګه چینج راغلی چینج داسې راغلی چې انسان چې دی اول لوار د کوګنیټیو ریولوشن یعنی د فهم د ادراک پر خوا لاړی د سوچ سمجھ پر خوا لاړی هغه د سوچ سمجھ چې دوی مکمل طور پر له نور خلکو څخه جلا کوي. په سوچ سمجھ کې دوی اول وار راولاړ سو د دا زده کو چې څنګه ایمیجینیشن کول تصورات خیالات سوچ ول سمجھ کول د دې سمجھ چې دوی پر مخ بوتي. بیا د دې مین ریزن دا و چې دوی یو له بل سره تعاون کاوه کوپریشن یې کاوه. دا کوپریشن مین واجه سوا دوی یو له بل سره وتړو انسان یې ډېر یونیک کوي چې بیا مذهبونه ورته اشرف المخلوقات وایي چې دا د سپریم نیچر دی. بل وار مخته چې بیا زی دغه مین دوه ریزنې چې د پیش کو بیا د دې انسان د ادراک په وجه باندې دا د سټوریز په وجه باندې یعنی دوی وایي چې د سټوریانو ډېر مین کردار دی د کانیانو ډېر مین کردار دی. دغه سټوریانو سوی د سیاست پیدا کوي د مذهب پیدا کوي د مثال کې د روایات پیدا کو کسټم اینډ کلچرز پیدا کو دا ټول میتالوجي سي دي دا نور شان پیدا کو. بیا مقتدی سي چې انسان د ایمیجینیشن زکار واغستی د کلچر په دغه لاړی بیا ډیر زیاته ترقی وکړه. بیا دی وای دا کم کوګنیټیو ریولوشن سوی دا 20000 کال مخکې وي. بیا د اګریکلچر ریولوشن سرالی دا 15000 کال مخکې د اګریکلچر ریولوشن رالی چې موږ دا مخکې خبره وکړه چې دا 15000 کال د دې کږي چې دا کم دا ریولوشن رالی. اګریکلچر کې څه وسو چې انسان راولاړ شو کارو کروندای شروع کړه. پخوا دوی ډومسټیکیشن اف انیمل کاوي ځناور زی ساتل مثال کې انټینګ کاوي. بیا چې دا قدیم اشتراکي سیستم باندې دا شان په ګډه خوړل. دلته چې سیستم رالی خلکو غنم وکرل یا نور شان وکرل د خوراک لپاره خوراک یې بدل سوی د دې سوچ بدل سو د دې فکر بدل سو. دلته انسانان سو بیا غلا جمع کېدل شروع کړل پیداوار دې جمع کول شروع کړل او انسانان هغه کوپریشن سو یو په بل کې د دوی کمی رااله کنه. دوی دا کوشش کاوه چې دا پخوا به د باټر سیستم و باټر سیستم دا مطلب چې یو شی به ورکړي بل به واخلي. دا چې کله دوی دا شان ډیر جمع کړو دوی ویل چې نه دا سبوکو سیلینګ اینډ باینګ یعنی شی به خو او دا شی به خرڅو د خرڅوانګو دغه سیستم شو سوی چې دا کپټالیزم سیستم ته سوکا دوام ورکول شروع کول چې څوک غنم جمع کړي ښکاره خبره ده دا د سرمایدارانه سیستم ته دوام ورکوي. نو د پر دې خبره کړې ده چې دا سیستم چې رالی د انسانانو ته ترقی ورکړه انسانانو ته سوچ ورکړي انسانانو یو بل ژوند خپل کوي 15000 کال مخکې او 15000 کال مخکې چې دوی خپل بل ژوند فعل کوي نو دوی راولاړ سو چې دغه د مختلف طریقه کار ژوند چې هغه شروع کړو. بیا دریم چې دی یول نو اراری وایي چې دریم کوم ریولوشن چې دی هغه انډسټریل ریولوشن دی ټیکنالوژیکل ایډوانسمنټ دی. دوی وایي چې دا دوران چې دی په دې کې دوه کار وو موږ په اګریکلچر کې او په کوګنیټیو ریولوشن کې په دې کې موږ ویلې چې انسان دوه کار کوي. د انسان یو کار دا دی چې انسان چې دی دغه چې دی ایمیجینیشن کوي سوچ کوي تخلیق کوي دا چې دی تر دا نور خلکو چې دی مخلوقات چې دی هغه لوړ کړی دی. بل خبره دا ده چې دوی راولاړ شو دوی دا وویلې چې مین ریزن دا دی چې کله دغه انقلاب رالو د دې مین وجه دا ده د کوپریشن وجه
دوی فزیکل کار کولو او بل د منټل کار کولو، یعنی د مایندز د ایمیجینیشن کار کولو. کله چې انسان دوه کار کول، یو دا و چې د سوچ وای په دې باندې د نور مختلف وي، او بل چې وي د فزیکل کار کوي په دې کې دا صلاحیت وي دا کار کوي، نو په دې باندې چې وي د نور څخه مختلف وي. اوس وسول په دا 20مه صدۍ کې، په 20مه صدۍ کې دا وسول چې دغه راولاړ سو د سوچ کار سي دی، د سمج کار سي دی، د ایمیجینیشن کار سي دی، هغه کار راولاړ سو دغه شروع کولو. کمپیوټر شروع کړي، ټیکنالوژیکل ایډوانسمنټ سي دی، کمپیوټر دومره مخته لاړی چې ته هر ډیټا کې سیو کې څومره زیاته ډیټا کې سیو کې هغه چې دغه کار چې دغه کولای سي. دا خو د کوګنیټیو ریولوشن سي دی، دا هغه ریپلیس کی. او فزیکل کار چې دی روبوټ سیستم راغلی دی چې د انسان یو ضرورت نشته، هر کار چې دی هغه روبوټ کولای سي. دا نو اراري وای. اوس چې دی په 20مه صدۍ کې دا درې انقلابونه خورالو، اوس په 20مه صدۍ کې انسان له ډیرو چیلنجز سره مخامخ دی. دی د دې حل ورشوي. دی وای چې اول وار دا دی چې جاب ختم کړي د انسان لپاره، دا دی د سټیټ لپاره، دا دی چې کم باندې پر AI باندې پر دا نور ډیټا باندې دوی کم ټیکس لګوي، هغه چې کم خلک جابلیس سي یا جاب نه کوي، ولې چې کم کار انسانانو کوي هغه اوس نور خلک اخلي، هغه چې دی پر دې باندې ټیکس ولګوي و دغه ته د کم بیروزګار خلک سي دا در سره ځای کی. لکه دی د فینلینډ خبره کوي چې په فینلینډ کې هغه چې دی د لدې څخه پیسې ټولوي، رقم ټولوي، او دا رقم چې دی دا دغه ته ورکوي و دی خلکو ته 550 یورو چې دی دا خل غریبان خلکو ته وروشي چې دا خلک څنګه ژوند وکړي. بل دی دا وایي چې بل کیسه دا روانه ده چې دا کښنی جابونه سي دا ګرد ختم کړي، لکه دا ټیچینګ سو، نیوز پیپر سو، دا د نور کارونه سو چې ټوټل هر هغه سړی چې دی هغه په دغه چې دی دا کوم سپیشل کار سي دی، ټیکنیکل کار سي دی، هنر سي دی، هغه پاتې شي. خوشحال بابا 400 کال مخکې ویلي دي چې هنرمند سړی په هر دیار عزیز دی، په هر ځای قدر قیمت لري سره زر، خالي هنرمند سړی چې دی هغه به پاتې شي. بل دی دا خبره کوي چې ایجوکیشن سیستم چې دی هغه ایجوکیشن سیستم اوس نه سوی پاته چې روټن دغه خالي سبق ورته هغه د زده کوي. دی وايي ایجوکیشن سیستم به اوس په ډېرو ساینسي بنیادو وي، پر ډېر ایډوانسمنټ ټیکنالوژي سره به سات دا چې وي دا روان وي. بل خبره دا کوي چې ګلوبل وارمنګ چې دی چې کم انسانان برومو کلورو ګیسز خارجي او دا ګیسز دي دا اوزون لیر تبا کړی دی، او دغه اوزون لیر دی دا ګلوبل وارمنګ کاسي انسان په ګډه باندې دا کنټرولوي. او بل خبر دی دا چې ټیرریزم چې دی په ټیرریزم کې ریاستونه ادارې چې دی دا ډېر مین رول لکي. اول بدیل لدا کار کښینی، او بل دا چې ټول انسانان به یو بل سره مدد کوي چې ټیرریزم چې دی هغه روکاو کی. او د ټیرریزم روکاول لپاره مین ذریعہ دا د دوی ته پبلسټی نه ورکه، او دا پبلسټی ستل دیس بدخه. نو دا کس کی یوست لیسنز ور کړی دي چې دا یوست کم شانس دي دا چې دی پر روان نسلو کې په 20مه صدۍ کې انسان چې دی لدې سره مخامخ کېږي، او دا انسان به د دې مقابله څنګه کوي. د دې لپاره دا چیلنجز دي، او دا چیلنجز لپاره انسان تیار وسی، او دا مستقبل سي لکه تاسو اوس وګورئ دا روبوټ سیستم، دا AI، دا نور کم جدید سیستم سره روان دي، دا هر شی ریپلیس کوي. د انسان کوګنیټیو ریولوشن، د انسان اګریکلچر، د انسان هر شی سي دا ریپلیس کوي. نو په بل کتاب کې موږ په بل کم زموږ اپیسوډز دي په هغه کې به موږ د بل کتاب اوموډیس سي دی، یعنی فیوچر اف د هیومن کاینډ سي دی په کاینډ سي دی پر دې باندې خبره کوو. نو خدای مو خوشاله ساته. کور ودان. ډیره مننه.